د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په خوست کې 3 نورو غږیزو رسنیو په فعالیت پیل کړی. د افغانستان د جمهوریت نظام پر مهال د بیان د ازادۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر کار وشو او د هیواد په کچه ډیرو بېلابېلو چاپي غږیزو او انځوریزو رسنیو پر فعالیت پیل وکړ چې شمیر یې د تیر په پرتله تر بل هر وخت زیات و. د اسلامي امارت په بیا وخت رسیدو دا چې د ځینو رسنیو د نشراتو منځپانګه د دوی د پالیسۍ خلاف وتړل شوې او له منځه لاړې، خو په خوست کې چې تر 10 ډیرو غږیزو او تلویزیوني رسنیو فعالیت درلود یوه هم نه ده تړل شوې، بلکې 3 نورو غږیزو رسنیو په فعالیت پیل وکړ چې د اړوند برخې مسؤلین او کارپوهان یې مثبت ګام بولي. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس شابیر احمد عثماني د رسنیو په برخه کې دا ګام لویه لاسته راوړنه بولي او وایي چې د اقرا، لونګ او هوا تعلیمي راډیوګانې هغه غږیزې رسنۍ دي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته په خوست کې په فعالیت پیل وکړ او د تیر په پرتله د محلي رسنیو خپرونې د معیاري کېدو پر خوا روانې دي. د خوست په ولایت کې د رسنیو حالت د تیر په نسبت تر بل هر وخت نه ښه دی. اول خدا چې اوس د خوست د محلي رسنیو خپرونې چې کوم دي هغه د معیاري کېدو په لور روانې دي. دا په خپله یو ډیر پیشرفت ده. دویمه خبره ده چې د خبریالانو د کار ساحه هیڅ محدوده نه ده، بلکې دوی په هر برخه کې کار کولی شي. دریمه ده چې په خوست کې چې څومره رسنۍ مخکې وي فعالې وي، هغه رسنۍ یوه هم نه ده بنده شوي. په دې باندې برسیره په خوست کې نورې رسنۍ جوړې شولې چې دا د رسنیو په بخش کې، د بیان د ازادۍ په بخش کې او د مطبوعاتو په بخش کې دا یو ډیر ښه پیشرفت دی او ډیر ښه زیری دی او دا افتخار په ټول افغانستان کې یوازې خوست ولایت ته حاصل ده. همدا شان په خوست کې د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې ولایتي مسؤل او د سوله پیغام رادیو رئیس زهید شاه انګار هم د یادو رسنیو فعالیدل د بیان د ازادۍ د شتوالي ښه بیلګه بولي او وایي دا د خوست لپاره، د دې ژوند لپاره، د افغانستان لپاره د خوښۍ خبره ده. بیا هم په دې کې د خوست د خبریالانو، د خوست د رسنیو د مسؤلینو نقش دی، رول دی چې دا کار ادا کړی دی او بالاخره نن په خوست کې نه یوازې چې مخکینۍ رسنۍ فعالې پاتې شوي دي بلکې نوې رسنۍ هم فعالیت کوي او په فعالیت پیل کړی دی. باید یاد کړو چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو د رسنیو په برخه کې هماغه پخوانی قانون موجود دی، خو له خوست پرته په ډیرو ولایتونو کې د هیواد د ټولو رسنیو نیمایي تړل شوي دي.